زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د افغانستان او هندوستان ترمنځ میچ فکس وو که فکس نه وو. زه دوه پیغام لرم. یو خو دلته ګوره په لیکلي دي چې بهارت اور افغانستان के درمیان ټاس के فوري بعد کی ویډیو وایرل. هغه کومه ویډیو چې تاسو کلوز لکه نږدې نه وګورئ، محمد نبی دغه ته ویرات کوهلی ته خبره کوي. ویرات کوهلی محمد نبی ته نه او دا داسې اول ځل نه کیږي، دا بیگ ډیل نه دی. خپل کیپټن چې دی خپل دغه ته اشاره کوي مینجمنت ته چې مطلب اوپنران د پیډ اپ شي ریډي شي چې زموږ بیټینګ دی. بیا بهارت اور افغانستان के درمیان میچ فکسنگ ټویټر پر ټرند بن گیا. ټرند او د شي نه جوړېدو سره چې دی نه میچ فکس کیږي، نه فکسنگ باندې څه اثر پریوزي، نه هیڅ آی سی سی په هغې باندې کار کوي. د آی سی سی خپل یو سیستم دی، یو قانون دی، د هغې په اساس باندې چلیږي. میچ فکسنګ څوک دغسې په ټاسونو په دغه کې نه کوي، هغې خپلې بېلې طریقې. او بل د افغان پلیران دا زموږ پلیران داسې نه دي چې میچ فکسنګ وکړي. یو ځل مخکې هم پې بعضې خلکو الزامات لګولي وو مګر هیڅ فایده نه کوي. زموږ ټیم میچ فکسنګ والا نه دی. زموږ افغانان چې دا ډېر پیټریاټیک خلک دي، دا خپل وطن دپاره لوبه کوي. نن بس زموږ ورځ نه وه، هغه پلانینګ سینو، ټیم سلیکشن سینو، په هغې باندې ما مخکې په یوټیوب کې هم خبرې کړي دي. شینواری سپیکس کې مکمل ډیټیل سره هغه تاسې کتلی شئ. نو د پاکستان د ټیم مینوالو نه مې هیله ده چې دا شی پرېږدئ چې مثلا موږ یو چې موږ د مینې محبت خلک یو، نفرت نه. نو نفرت یې چا نه مه کوئ. اوس ضروري نه چې ته هندوستان ګوره هر یو ټیم باید هندوستان مات کړي، نه. هندوستان ټاپ کوالټي سایډ دی، د افغانستان نه ډېر ښه. موږ بس کوشش وکړو، ستاسې ټیم راپورته شو په 13 کالو کې اول ځل هندوستان مات کوي 10 وکټو سره. د دې سیلیبریشن کوئ، همدې نه خوند واخلئ. په دې نور شیانو باندې فوکس مه کوئ. پرېږده که هندوستان راشي کوالیفای شي نړیوال جام فاینل ته سره میدان ته شي، نو دې نه غټ میچ کوم دی؟ بیا نه غواړئ چې لوبه ورسره وکړئ. فاینل لکه چمپینز ټرافي غوندې وي، خو لیاخه شوه که نه. نو زما هیله ده چې په نیګیټیو نه په مثبت باندې سوچ وکړئ. بل افغانانو ورونو لږ عقل نه کار واخلئ. هر ځای کې نفرت نه چې ستا پاکستان بدې راځي، نو دې د خاطره ته غواړې چې پاکستان بایلي. نن هندوستان سره داسې سره خوا کې هیڅ خفګان نشته، نه څوک ژاړي، نه اوښکې بهیي. دا ژړاګانې خو ما ورته ویلي دا پرېږدئ. دا شي نه چې کیمرې مخې ته دا شي نه پرېږدئ. مګر که ته په وطن خفه کېږې نو چې څومره موږ پاکستان نه بایلله، هماغونه زه په هندوستان نه بایللو باندې هم خفه کېدم. دا خو داسې نه. ما خو ورته ویلي زموږ مقصد نړیوال جام دی، زموږ مقصد صرف یو ټیم بیټ کول نه و. مګر اوس وګوره هغه دی ښه په کلار سور کې هستئ. نو خپل وطن سره وفادار شئ. زموږ کار وطن، نو خپل ملک سره د وفا درس درکولو ضرورت نشته. مګر داسې نه کیږي چې د پاکستان نه په بایللو باندې اوښکې تویوئ، د هندوستان نه په بایللو باندې ورسره ډانسونه کوئ. نو ستاسو وفا افغانستان سره ده. او که تاسو صرف افغانستان سره دې دپاره یاستئ چې د پاکستان په دشمنۍ کې که دا شي، نو موږ خو تاسو دشمنۍ ته نه پرېږدو، ځکه تاسو هسې هم ختم شوي یاستئ. 20 کاله هغه نور سیستمونه هم ختم شوي دي. زموږ مقصد چې دی دې نه وروسته یو سالم، یو پر امنه، یو ښایسته افغانستان جوړول دي. هر ځای کې چې امني، مینه، محبتي، هغه سپورټس ترقي کوي، سپورټس پکې پرمختګ کوي. مګر کوم ځای کې چې نفرتي، کوم ځای کې چې دې دپاره چې یاره که زه مخکې ځم که نه ځم، خو ته چې شاته لاړ شې نو هغه نه وطن ترقي کوي، نه هغه خلک ترقي کوي. تاسې خو اکثریته په بهر ملکونو کې هستئ، څوک اروپا کې هستئ، څوک په امریکا بل ځای کې هستئ. نو هغې ځای نه ولې نفرتونه را شړوئ؟ هیله ده چې دې نه تیر شئ، خپل ملک ته، خپل وطن ته، افغانستان ته وفادار شئ. او د افغانستان د بریا دپاره سوچ کوئ، د افغانستان د بریا دپاره خبرې کوئ. زموږ لوبه را روانه نیوزیلینډ سره، دا به د دې نړیوال جام موسټ واچ ټول نه زیات کتونکي لوبه وي. ولې؟ پاکستان به یې بیل ګوري چې هندوستان آوټ شي، هندوستان به یې بیل ګوري چې نیوزیلینډ موږ مات کو، نیوزیلینډیان به یې بیل یو څه ګوري. خو لږ خلک دي، خو دومره نه دي. زموږ افغانان به یې بیل ګوري، نوره دنیا به یې بیل ګوري چې موږ نیوزیلینډ ماتو. ځکه چې موږ نیوزیلینډ مات کو نو زموږ چانس هم شته، د هندوستان چانس هم شته. نو دا زموږ د کرکټ لپاره یو لوی پرمختګ دی. دا زه دې ته په دې خوشحالیږم چې زموږ ټیم نه داسې ایکسپیکټیشن کېږي چې زموږ ټیم به هندوستان باید مات کړی وای.
دا چې اوس میچ فکسینګ والا چغې وهي که نه داسې چټي لګیا دي دا بس صرف نبی نه غلطه کیپټني وشوه موږ فایټر خلک یو موږ بریف خلک یو موږ د مقابلو والا خلک یو موږ په د وړوکوالي راسې په جنګونو کې پیدا شوي یو رالوي شوي یو موږ باید دغسې موقع کې پر مخکې راشو اوس لکه محمد نبي کیپټن باید مخکې راغلی وای راشد خان چې په نړۍ لیګونو کې لوبېږي دی باید مخکې راوتی وای بیټینګ ته دغسې ډیسیشنز باید واخیستل شي بالینګ کې ډیسیشن باید ښه اخیستل شوي وای چې ونه شو بس ونه شو مګر موږ په دې خوشحاله یو چې د دنیا تمه دا وه چې موږ به هندوستان بیټ کوو which is against the odd دا دونه آسان کار نه دی چې هندوستان بیټ کوي مګر بیا هم اوس همداسې تمه کېږي چې موږ به نیوزیلینډ بیټ کوو او انشاءالله بیټ کوو به خپله برخه کوشش وکاو نو هیله مو محمد نبي نه ده خپل لوبغاړو نه ده چې تکړه شي زړه د خلاصه جذبه چې زه موږ مسلمانان خلک یو الله را سره دی تاسې خالي بسم الله کې دا وایو الله اکبر صرف داسې نه دی چې په سرود کې یې وایي همدا الله اکبر چې دی په عمل کې کله چې دا ستا په عمل کې راشي نو الله در سره واقعي مل شي نو زموږ پلیرانو نه مهیله دا ده چې بس خپل زړه د خلاصه لوبه کوئ هېڅ یېره مه کوئ تاسې ټاپ 8 کې راتګم دا زموږ د ټیم یو غټ اعزاز خبره ده ډېر ټیمونه دلته راتلی هم نشي په دې ځای کې بیا موږ په ټاپ 8 کې داسې لوبېږو چې سیمی فاینل خاص کنټینډر یو لکه هر څوک فکر کوي چې دا زی سیمی فاینل ته تر اوسه پورې زموږ اخیری لوبه نیوزیلینډ سره روانه ده ګوره معلومات نشته په دې ورلډ کپ کې موږ سیمی فاینل ته تللی شو دا غټه خبره ده چا به دا فکر کاوه چې د افغانستان ټیم به او هغه به اخیری د ټورنمنت میچ کوي او معلومات به یې نه کېدای شي په هغې باندې سیمی فاینل ته لاړه شي نو پلیرانو نه مهیله ده چې بهادر شئ زړور شئ تکړه شئ میدان کې د زمرو غوندې جنګېږئ داسې نه چې لکه صرف په سندرو کې زمري تاسې چې اتلان یې اتل تیښتئ اتل خو یې هغې ده چې هغه میدان کې بیخي زړه د خلاصه ور دغه کېږي مخامخ کېږي ډزنټ میټر هر څوک درته بالینګ کوي همدې حضرت زازي په بومره باندې څنګه شپږیزه ووهله ټاپ شاټو مګر دماغ ورسره واچوه یو څو بالونه چې دي چې آوټ سوینګ درته سم شمې کوي ورپسې مخکې راځه شفلینګ کوه یو شی کوه په هغې به کار کېږي وخت سره به دا سیستم به ختمیږي دا پزلیان داسې خلک به راځي انشاءالله مونږ به راځو ګورو به وخت سره بیا به مونږ تاسې ته د پاکستان نه یا محمد یوسف زما په خوښه چې یونس خان به کوچي یونس خان تیار پښتون دی هغې ځای نه به راځي زموږ دغه کې په کابل کې به او زموږ خلکو سره به کار کوي زموږ داسې کوچز نه دي په کار چې هغه 3 میاشتې په کال کې 2 میاشتې صرف را پیدا شي زموږ سیریز او دی کې نور بیا بیغامه کور کې ساوت افریقا کې ناست دي ماشونه اخلي او دا خو ډېر ایزي اسان جاب دی چې افغانستان ته نه راځم چې خطره ده هغه کس باید زموږ کوچ شي چې راځي چې زموږ پلیرانو سره په خپله ژبه کې کار وکړي هغه کمیونیکیشن ګیپ ختم یو سی تکړه شي دا سنگل ډبل دا رننګ بټوین د وکټ دا فټنس دا خو کرکټ کې مهم دی پاکستان څه فرق راغی ته د بابر اعظم او رضوان ته وګوره اخیری باله پر رضوان بل ورځ ډایو واخه 2 رنز یې اخیسته نو ګوره دغه فرق دی دغه فرق به موږ ورکې ختمو مګر فی الحال زموږ ټیم چې څنګه روان دی ښه بهترین روان دی دا خلک ما رڅوي چې بعضې مینوال دا غلطي کوي دا کار مه کوئ چې بس بای سره ټوپونه وهي او بای سره نه خپل ټیم سپورټ کوي زړه د خلاصې سپورټ کوي او دا زموږ ټیم دی یو څه به پکې نه وي زاړه به پکې نه وي نوې به راځي دې سره د افغانستان نوم دی دنیا کې زموږ نوم یادېږي زه خو ډېر سخت خوشحاله یم د خپل ټیم ته ریالسټیک چانس خو نه و زموږ سیمی فاینل مګر وګوره تر اخیری میچ پورې موږ په سیمی فاینل کې نو راځئ خپل ټیم سپورټ کوو فکسینګ میکسینګ هیڅ شی هم نشته دی افغانان دا کار نه کوي موږ الحمدلله ښه مسلمانان خلک